کوس ته داسې خپل کوتک داخل کړئ او خوند واخلئ. لومړی له جینۍ څخه شونډې وزبېښئ، ښکل یې کړئ او په سینو یا تیونو کې ورته لاس ووهئ او په سینو کې ورته خوله ووهئ. سمه په جوش یا په شوق به راشي. شرمګه به یې سمې اوبه وکړي. کله چې شرمګه اوبه وکړي نو کوتک داسې ورداخل شي لکه په اوبو کې چې لاس وهي. په لومړۍ شپه باید ډېره ګذاره ورسره وشي ځکه چې د جینۍ د بکارت پردې پرې کېږي یا شلېږي. نو جینۍ سره باید په لومړۍ شپه لیزور څخه کار وانخیستل شي ځکه چې لومړۍ شپه د جینۍ لپاره ډېره له درده ډکه وي. خو کله چې د بکارت پردې وشلېږي له هغې وروسته بیا د جینۍ د خوند مرحلې شروع شي. بیا نو ټول ژوند خوندونه وي، خوندونه. د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او له نورو سره شریکه کړئ. بای بای، ګوډ بای.